سلامونه نیکې هیلې دوستانو، په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. د مایکروسافټ ورډ 2019 پښتو کورس اووم درس ته ښه راغلاست. په تېر درس کې موږ او تاسو په انسرټ ټاب کې پر ټیبل باندې کار وکړئ. نن به پر پیکچر باندې کار وکړو. پیکچر ته راځو. پیکچر د دې لپاره استعمالیږي کله چې موږ غواړو په خپله لیکنه کې په خپل ورډ ډاکومنټ کې د لیکنې ترڅنګ عکس څخه هم کار واخلو. نو د مثال په ډول سره ما یو لیکنه کړې ده، اوس غواړم چې دلته عکس راولم یا دلته عکس راولم. هر ځای چې تاسو غواړئ هلته کولی شئ عکس راولئ. راځئ انسرټ ته او بیا راځئ پیکچر ته. همدا عکس دی. نو زه غواړم چې دغه عکس راولم. صحیح دی. تاسو کولی شئ بیا د عکس کوچنی کړئ، غټ یې کړئ. صحیح دی. هر ځای چې راولئ تاسو کولی شئ راولئ. په دې کې لومړی چې موږ او تاسو لرو هغه ریموو بیکګراوند دی. ریموو بیکګراوند د هغو عکسو لپاره پکاریږي په خاص ډول کوم چې یو ډول بیکګراوند شاته ولري، یعنې شاته یوه پرده وي، یا شنه پرده وي، یا زرغونه، یا هر رقم چې د هغو دپاره موږ کولی شو چې دغه کړو، بیکګراوند یې کړو. بیا به دستې وروسته کیپ چینجز پر ووهئ، نور هغه دغه ایسته کېږي. اوس تاسو ګورئ د دغه عکس څخه یوازې دغه ځای پرېښوئ، نور ټول ایسته کړئ. ټول تقریبا تور دي، نو ځکه به دوی په دا خطر سره بیکګراوند ایسته کړئ. صحیح دی. تاسو چې کله کیپ چینجز پر ووهئ دا راولئ. اصلا دا د هغو عکسو لپاره پکاریږي کوم چې یو ډول بیکګراوند ولري. بل موږ او تاسو کرکشنز لرو. کرکشنز کې دلته کولی شو مطلب د عکس خاموالی او تیزوالی، صحیح دی، توروالی او سپینوالی ورکړو چې څومره باید تورې سپینې. ګورئ دا ډېر خام دی، زه غواړم چې ډېر تیز راولم، بیا د هغه انتخابوم. وینئ دا اوس ډېر خام دی. چې کله تاسو یو عکس راولئ انسرټ ته راځو. زه به یو عکس انتخاب کړم چې یو ښه عکس وي. مثال په ډول دغه عکس دی. اوس زه ورته وایم دغه عکس چې دی دا یو څه تیز راوله، یا خام ډېر روښانه راوله، ډېر یې خوپ راوله، هر رقم تاسو کولی شئ چې راولئ. کلر په کلر کې رنګونه ورکوئ، څه رقم رنګ ورکوئ. صحیح دی. داسې تور سپین یې راوله، هر رقم چې غواړئ تاسو کولی شئ چې هغه راولئ. صحیح دی. اور ګرې کلرونه دي. او همدارنګه ارټسټیک افیکټس داسې راولئ لکه رسامي چې سوي نه دي. ګورئ اوس زه به دلته یو رنګ ورکړم او بیا تاسو دلته ورته ګورئ لکه رسامي چې سوي نه، دا رقم معلومیږي لکه رسامي چې سوي. تاسو کولی شئ هر شکل پکښې کې انتخاب کړئ. او همدا دی. نور نو دلته موږ او تاسو د عکس ډیزاینونه لرو، مطلب په کوم شکل کې غواړئ. صحیح دی. زه غواړم په داسې یو شکل کې راولم. هر رقم کولی شئ تاسو چې راولئ. پیکچر بارډر دا شاوخوا دا بارډر نه دی، دا څه رقم رنګ ورکوئ. دې ته زه ورته وایم تور رنګ، ژیړ رنګ به ورکړم چې لږ معلوم شي. صحیح دی. او پیکچر افیکټس دی، څه ډول افیکټ ورکوئ. صحیح دی. غواړم داسې راولم. تاسو وینئ اوس دا عکس داسې دی. څنګه لیاوټ کې غواړئ. صحیح دی. تاسو کولی شئ د هغه سره خط هم راوړئ. بل یو ډېر مهم شی دی. د مثال په ډول ما دا عکس کوچنی کړئ، عکس انتخابوو، فارمټ ته راځو، پوزیشن، موقعیت، چیرې غواړئ. زه غواړم دا د صفحې په مابینځ کې راشي، چپه طرف ته، د مابینځ په برخه کې رسته طرف، مابینځ او چپه طرف. همدارنګه د صفحې په لاندنۍ برخه کې، چپه طرف، مابینځ او رسته طرف. صحیح دی. دا زموږ د عکس موقعیت انتخابوي چې تاسو په دغه صفحه کې د عکس چیرې غواړئ. نو زه ورته وایم دا زه غواړم په د مابینځ کې راولم. بل موږ او تاسو رب ټکس لرو. رب ټکس انلاین ویت د ټکس.
د لیک سره په هره لیکه کې چې زه ولاړم په هغه لیکه کې د عکس هم راوله. صحیح دی. او بل ورته وایي چې سکویر پر لیکنه باندې په د عکس باندې لیکنه باید شاوخوا راګرځېدلې وي. صحیح دی. هر ځای چې ته وړې هلته لیکنه شاوخوا ورباندې راګرځېدلې. ټایټ لیکنه یو ډول پورې مښتې وي. ترو ټایټ تقریبا یو رقم کار کوي. ټاپ اینډ بټن لیکنه لوړه او لاندې د عکس څخه راوله، لیکن د عکس پر بغلو لیکنه مه راوله. behind the text د خط و شاته د زما عکس راوله، او in front of the text د خط و مخته د زما لیکنه عکس راوله. صحیح دی. دا به تاسو چې بالعکس بیا ښه سم معلومیږي. او بل نومره تاسو داسې خاص شی نه لرو. برینګ فارورډ مخته یې راوړه. دا که چیرې تاسې د یوه څخه زیات عکسونه ولرئ نو بیا غواړئ چې یو عکس د بل عکس ور مخته راولئ یا یې شاته کړئ. صحیح دی. زه به اوس دغه عکس پسې انتخاب کړم. دغه عکس دی. نو زه ورته وایم چې لومړی به دلته په تاسو په ټکسټ کې behind the text یا in front of the text انتخاب کړئ. هر یو چې انتخابوئ. صحیح دی. دغه عکس دی. بیا ورته وایي چې برینګ فارورډ مخته یې بوځه، باکورډ شاته. ګوره اوس دغه بل عکس دا عکس شاته کړئ. بیرته برینګ فارورډ مخته یې راوړئ. صحیح دی. نور نو تاسو کولی شئ دا عکس بردوالی و اوږدوالی سره غټ زیات کړئ، کوچنی کړئ. یو کراپ دی. کراپ ډېر مهم شی دی. غواړم په دا عکس کې یوازې دا کمپیوټر راولم نو راځم کراپ. اوس ورته وایم چې یوازې دغه کمپیوټر پرېږده. بېرته به پر کراپ باندې کلیک وکړئ. دا ستاسو عکس، یعنې په عکس کې یو مشخص ځای غواړئ چې راسي. صحیح دی. ښه، نوی سپاره خلاصو. بل موږ او تاسو آنلاین پیکچرز لرو. کله چې زموږ کمپیوټر د انټرنیټ سره وصل وي کولی شو په هغه صورت کې موږ آنلاین پیکچر د انټرنیټ څخه عکسونه راواخلو. شیپس شکلونه دي، څه ډول شکل غواړئ. صحیح دی. زه غواړم داسې شکل راولم. چیرې غواړئ دلته. نور نو تاسو کولی شئ هغه د شکل ډیزاینونه دي. هر ډیزاین چې مو خوښ هغه ډیزاین ورکوئ. راسته کلیک پر وکړئ. اډ ټکسټ ته راسئ او بیا خپله لیکنه پسې ور اضافه کړئ. صحیح دی. لیکنه تاسو کولی شئ په عادي ډول سره غټه کړئ او کوچنۍ کړئ لکه در مخه چې مو ویلي وو. او تاسو کولی شئ شیپ شکل ته رنګ ورکړئ. څنګه رنګ ورکوئ. آوټلاین شاوخوا څنګه لیک ورکوئ. زه ورته وایم چې داسې ژیړه لیکه وکړئ. وینئ دا کوچنۍ لیکه دغه آوټلاین دی. زه به دا یو څه غټ کړم. صحیح دی. دغه آوټلاین دی. دا ژړ. نو بل موږ او تاسو شیپ افیکټس لرو چې دا مو هملته ویلي وو. صحیح دی. ډول ډول افیکټس لکه عکس چې مو راوستی دا هم کولی شو چې راولو. ډول ډول افیکټس دی. تاسو به یې خپله وګورئ. او بل د خط ډیزاین دی. خط څه ډول ډیزاین ورکوي د خپل لیکنې ته. په دغه شکل کې د لیکنې ته څه ډول ډیزاین ورکوي. صحیح دی. داسې ډیزاین ورکوي. داسې ډیزاین ورکوي. لیکنې ته څه رقم رنګ ورکوي. او د لیکنې شاوخوا دا بارډر ته څه رقم رنګ ورکوي. صحیح دی. دا د لیکنې سټایل دی. هر رقم سټایل ورکولی شئ. نو درنو دوستانو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسېږي. که چیرې تاسې د نن ورځې په درس کې کوم مشکل لرئ یا کوم پوښتنه لرئ کولی شئ په کمنټ کې راسره شریک کړئ. نور مو نو وخت نه نیسم. د الله په امان.